أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم سورة النور درسنا نمبر 8 دی آیتونو کی واقعات افک ذکر کی افک بہتان ته کی مشهور واقعات چې دی واقعي بنیاد او اساس عبدالله بن ابی بن سلول خیلی په عائشې صدیقې رضی الله عنها باندې د زنا تهمت لګولو او دا خبره کړې و چې د صفوان بن معطل السهمي انصاری صحابي سره زنا کړې و ظلم دا واقعا امام بخاری مسلم اهل سنن او نور محدثینو نقل کړی ده ډېر غمجن او دردمند واقعا ده چې به دي کې اتلس آیتونه د نازل شو دي تفصيلات ذکر کړ د دې خلاصه دا سی و چې د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې کله په سفر باندې وته یو بیبي په وسرت لاله دا ځل قرعه وا چې ولا عائشه صدیقې په کې نمبر و دا وسره روانه شو صفوان ابن معطل دی صحابي عائشه صدیقه پیژندله د ستر د پردې مسلو مخ کې لیدلې و رابغ په نوم یو علاقه د جدي او د مدینه ترمنځ په دې طرف کې غزوه المستلق واقع شوې ده د یو شپه اندازه مزل چوکې دی رسیږي سیمه ته سره رسیږي نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو سره د علاقې ته روان شو جنگ لپاره کله چې دغه مختبر ته راځي د مدینه په طرف باندې راځي یو ځکه دمه کړی دا او ټول خلک کته شوی وختي د ساره ټیم دی په دې کې عائشه صدیقه هم تر د خپل ضرورت توړان دي کله چې دا روانيږي د سفر باندې د خپل خور نه یو هار راغسي د اسمانه چې دا راک نبی له سلام سره په سفر باندې ځان پورته خسته کو ځکه په زنانه باندې دا واجب د چې خاوند ته ځان خسته کې ضروری دی ور باندې کله چې داخلي مختبر ته راځي کوم ځکه چې دا خپل ضرورت پوره کوي دغه ځکه ونه امیل شکېدل دي دا چې سود د امیل جوړي را جوړي او را ټولي راخلي برته چې راځي خپل زیته چې راځي کوم زینه چې دا د کجاوی نه غوخي نه کته شي او چې ګور خلک نشته تلی هیڅ څوک هم نشته په دشته دا ما خپل سره باندې غسپټه را تاو کو په مغزي باندې کې نستل د نبی رسول الله عادت مبارک دا و چې یو جهادي سفر به کو نو په اخیره کې به یو ملګری ته ویل چې ولګه ته به د ټول نه اخیره کې راځي که څوک پاتې یا د چانه سي شپاتې ته به ځان سره را اخلي صحیح دا خلک څنګه په عائشه صدیقې نه دی پوښوي دا دی وخت د سوار له سکارو په عمر ده چې په دې سفر نبی رسول الله سره تللی ده څلور نفر باندې دا کجاوجي ګر شوی ده نو دا سوچ کړی چې کله دې کې وایي او دی وخت دا د وزن هم کم و او بل خبردار چې څلور نفر چې وزن جګی نو وزن تقسیم شي هر کس سوچ کې چې کېدې شي زیات وزن بده پورته کړي او خوراکونه نو کمزوري زیات او کورونو کې دغه خوراکونه نو ټول خلک تلی عائشه صدیقه په دې میدان ناشته شروع ست کم کس نبی سم مقرر کړی چې ټول خلکو نو روس راځي صفان رجلونه هغه چې کله راغی چې ګوري عائشه کې جندلې دمره یو جمله په قد ویلې ده ان لله وانا الیه راجعون زوجته رسول الله دا کلمه ویلې بس ان لله وانا الیه راجعون نور یوخه چوکړه د عائشه صدیقه راغلی په خپل په دیوخه باندې ناشته تلې د مدینې ته کله چې د مدینې ته داخليږي نو دی وخت د منافقانو چې کوم رئیس دی عبد الله بن ابي بن سلول هغه ولیدل چې ویلیدل بس فورا خلکو ته دا خبر وکړه ویل دا عائشه په دې خاطر ستنه شوې د پلاره کې دې صفان سره زنا کړې پلاره کې دا قانون دی دا غلطه خبره چې دا ارچا وخت زر رسیږي او ارڅو کې زر باوري کوي کله یو غړ یو معتمد انسان باره کې څو د خبرو کې خلک مانی
د انسانانو د فطرت هم داسې جوړ دی چې داسې خبرې زر زر مري او کیدای شي رښتیا وي ممکن ده خو دا خبره په یو ځای کې وکړي په بل ځای کې وکړي په بل ځای کې وکړي عایشه صدیقه له دې کیسونه خبر هم نه ده ځکه دا خبره جمعات کې کیږي او بازار کې کیږي او په بازارونو کې یو بل ته کې بلې بل ته کوي او ډیره ونډه په دې کار کې د منافق واغستله عبد الله بن ابي بن سلول د منافق واغستله دا خبره دومره وخوځېدله او دومره دا خبره وشاربېدله چې څلور مسلمانان په دې کې متاثر شو د منافق نه د هغو د خلونو هم دا لفظ راووته چې ممکن دا کار شوی یو زید بن رفاعه دی بل حسن بن ثابت دی بل مستح بن قصاصه دی بل حمله بنت جحش دا څلور نفرې درې نارینه یو پکې زنانه دی دوم لږ متاثر شو دي خبره نبی رسول الله ډېر زیات خفه دی ډېر غمجن دی عائشه صدیقه ورته هوزه دی ورځ کې مریض مو و نبی رسول الله کور ته راغی مال ول څنګه مال خیم وې زه په زړه کې شکی وم چې زه مخکې کله مریض وم ما صاحب نبی رسول الله ډېر مینه کوله ډېر محبت وکړ چې رسول الله به ولې بدلی نور کسی نه د خبر چې بساره د مسلې څومره زور اغسته څومره شور د مسلې اغسته په خپل نبی رسول الله د مسلې دومره غمجن کړو ځکه دا خو دعوتګر دی او ټول انسانیت ته الله دعوت د پاره لګلې دا په خزه باندې به د سیو کیسه خلک دغه کوي تړي حتی نبی رسول الله د صحابه کرامو سره مشورې کړي یو سره مشوره د بل سره مشوره چې څه وکړي بریره په نوم یو وینځه د عایشه صدیقې وینځه اصلا هغه نه پوښتنه کړو چې بریره ته څه د عایشه باره کې ایرا وای دا ټول خبرې دروغ دي کومې خبرې چې کیږي وزه یو شی ګورم په دې عایشه کې چې دا کله وړو واخه کې وړو نو دومره د متوجه ورته نه دا وزه راځي سیرلې او په دې وړو کې ورته خلا وای دا دې حسین کم دی و دا غفلت ونی پکې دي نور دا کسی غونه ډرامې دي چې خلکو کړی بنا چې دا بنا خو بني پر اکثر خبرې تړي او دیو هی بنم ډېری دي د هاري بری نه چې پښتنه کړي اره ورته ویل دا قصې درو حاله چې بني غواړي چې څو تړي اذان طلاق شي جدا شي ورنه نبی رسول الله د با صحابه کرامو نه پښتنه کړي ټول ورته ویل چې دا رسول الله دی باب کې دا خبر مو درشتیا نه ښکاري نبی رسول الله دغه مشوره واغسله د علي رضی الله عنه نه علي ته څه دي قصه کې هغه ورته ویل د الله رسول د قصې دومره شور غسته دي او دا قصه دومره ګډه شوې ده طلاق دی عائشه ته ورکا لکه عائشه خو بل عائشه بل بته وکي تاریخ کې تاسو ویل تاریخ په دې خبره باندې عائشه صدیقه ډېره خپاوه چې ولې علي زما پر ابيته د خبره کړې چې طلاق ولا ورکا دې وجنه صفین په جنگ کې عائشه صدیقه چې ورته نه د معاویه په جانب کې ولاړه هغه بنیادی زیاده ده په دې خبره ډېره خپاوه خلاصه ده چې نبی رسول الله یو ته بل ته وی خدا څومره خبره چې نبی رسول الله کوي مشورې د ملګرو نه راخلي نظرونه راخلي عائشه نه ده په حساب هغه فقط د یو شی احساس کو چې رسول الله ما سره مینه ولې د منځ ته لیدا او بیا به نبی سم کله د سم کو کوړه براغه نور بیبیانو ته ویل کیف تیکو مریضم څنګه دی اس اتفاق ورته نه کوي دل به مرته حالت دومره مخکې لاړه عائشه صدیقه وی هغه وخت په دې داخل په دې کورونو کې به خلکو د قضا حاجت نه کو د کورونو د باندې به وته وې زه د عمره هم سره اوتم د مستحمل وساسه مور د دې سره وته د باندې وې دغه د خپل چواد خپل لنګ کې ونه خطر راولې ده چې راولې ده د خپل زوی ته خیریه وکړه د عائشه صدیقه و چې ما ولې چې ولې زوی له خیریه ګستاخ خو بدري دي او ته بدري کسته خیریه کې وی تمنا څه خبره عائشه د ام رحم سره خزه عائشه ته تمنا څه خبره ولې څه خبره ده وی زما زوی وی مستح تاخی چې تا صفان سره زنا کړی دا خبره چې دا وای څنګه چې ما واورېدله به ما ولې ویل چې په دې خبره ته چې کوم خبره کې په دې نبی سم خبر دی او خبر دی و زما خپل ابوبکر خبره وغم کې خبر دی و یو خو زه مریض وم د قضا حاجت په پاتې شو برته کوړه راځه کوړه چراله د عائشه صدیقه په خپل بخاری کې دا روایت دی وای دوه شپې دوه ورځې او یو شپه زما سترګو ته ورانجن دی راغلی یعنی دوه شپې دوه ورځې یو شپه ما وجړل مسلسل په دې قصه کې
ورالم او بیا مې نبی اسلام ته ویل چې اې د الله سره که ستا اجازه وي زه مور کره ځم وایي زه لاړ شم مور کره راغلم ام الرومان د مور نومېږي مور ته راغله مور ته مې ویل چې اې د الله رسوله دا خبرې چې ای مور جانه چې دا خبرې ما پسې کېږي دا رښتې مور ټولې قسمونه خبره ده و عایشه اوس خبره شوې ده او په قصه باندې ډېر وخت تېر شوی دی ورته وایي چې لورې مه خفه کېږه ورته وایي چې هوني علیکي خبره په ځان باندې لږه اسانه راوله لږه اساني په ځان راوله ډېره خبره ډېره درنه مه نیسه او کله چې نجلۍ ښایسته نو نورې بنې هغه ته مشکلات جوړې دا د بنو خبرې تاله جوړې کړي د دې ام رومان ذهن دی خو لاړ چې دا د بنو خبرې دي او ته دا سوچ مه کوه خفه کېږه مه په دې باندې دوی په همدې قصه کې ناستې دي پلار هم دی مور هم دا په همدې خبره تللې ده ځکه چې زنانه ډېره تنګه شي نو خاوند دی او بیا مور او پلار چېرته لاړه شي دا وایي زه د مور او پلار په کور کې وم اچوي عایشه وایي زما یو ملګرې وه وایي چې کله به ما ژړل وایي دا به راتله ما سره به ژړله ځکه ملګري خو څه نه شي کولی چې دا قصه صفا کړي او د قصې دغه وکړي صفاوالی راوړي وایي دی ملګري ما سره څه نه شي کولی په کته راتله ما سره چې ما ژړل دی به هم ژړله ودې کې نبي اسلام زموږ کور ته راغی وایي زما مور هم ناسته ده او پلار هم ناسته دی زه په کوټه کې یم چې نبي اسلام راغی نو مور ماله وایي چې راشه نبي اسلام راغلی دی د باندې راووتلم چې راووتم وایي نبي اسلام ما ته وایي چې ای عایشې که دا فعل تا نه صادر شوي ووایه د الله نه بخښنه درله وغواړو که نه دې کړی م ووایه عایشه صدیقه خپلې مور ته اشاره کوي چې مورې ته ځواب ورکوه نو مور یې وایي زه به څه شی ویم د الله رسول ته بیا خپل پلار ته اشاره کوي چې پلار ته ځواب ورکړه نبي علیه السلام ته هغه وایي زه به دې څه شی ویم عایشه صدیقه خو جاړي دې وخت کې هم جاړي عایشه صدیقه وایي الله ماله توفیق راکړه د اوښکې زما ودرېدلې وایي ما وله ویل چې فلئن قلت لکم انی بریئه والله فلئن قلت لكم اني بريئه وكذا یم زه پاک یم کنه والله يعلم اني بريئه و الله په دې پیږي زه پاک یم لا تصدقوني خو تاسو زما خبره نه مانئ لا تصدقوني بذلك زما تصدیق نه کوي خو زه ګوره پاک یم ولئن اعترفت لكم بامر او که زه اوس اعتراف وکړم والله يعلم اني منه بريئه الله تخبط على دې کار نه وړاندې لا تصدقوني تاسو به تصدیق کوئ ان کوم چې دا کار مې کړ د سیمانه خو چې نه مې دې کړې داسې نه مانئ ای والله ما اجد لكم مثلا الا ابا یوسف وای بس یو مثال زما دې باره کې مثال بدل بل مزن کې نشته غیر دغه نوم ولا يرشو د یوسف اسم د پلار یعقوب هغه ته ابو یوسف یو ځکه ډېر د غم او درد حالت دی خو لټه دا چې دا وای زه به دومره یم چې بس ما کار څه شي د سبا یعقوب علیه السلام هم ویل چې فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون زه به صبر کوم دا وایي چې ما به هر وخت ځان سره دعاګانې کولی شي یا الله دې د الله رسول ته دا خبره په خوب کې وروله چې زما د پاکي د په خوب کې وګوري خوی چې زما د پاکي په قد بیان شي او دا خبره زما واضحه شي دا وایي زه په عمل ته په کور کې ناسته وم چې نبی اسلام من کرو په نبی اسلام وحی شروع شو نبی اسلام د وحی نه خبر داوه چې کله به وحی راتله نو په نبی اسلام باندې په ژمي کې خولې راغلې قرآن کې وایي انا سنلقي علیک قولا ثقیلا الله قرآن کریم کې درنه وینا ویلې ده وروسته نبی اسلام حالت راښه شو اتلس آیتونه نازل شو او دا صورت چې دی سورۃ نور دا ټول په دې باب کې راغلی دی د زنانه او د ستر د پردې د مسل په تفصیلی به ذکر شوی نو نبی اسلام چې څنګه وحی ختم شولا په خندا شو او دی ویل چې یا عایشه ابشری یا عایشه زیره واخله ام الله عز وجل فقد برأك الله ستپکی بیان کړ عایشه په ماته خپل مور ول چې مور وتوي چې عایشه پسه د الله رسول نه حمد بیان کړه دغه صفات ستاینه وکړه وې زه حمد فقط د خپل رب بیانوم چې دا آیتونه زما رب راولېګه او ستاینه فقط زما هغه وکړه دا د خزو خاون تر من دا خبرې کیږي عام کدا خبرې نشي کولای زه د نبی رسول الله شکریا امانه نه کوم به دې کې دته نه راغلي دې کې دا کم نفر چې کوم دي حسن بن ثابت او مستح بن ساسه او حمنا
دا بیا اتیې دورې ووال شو ځکه دا خلک چې ایمان والو مؤمنانو په دې خاطر وویل شو چې د دوی د قضیه آخرت ته پاتې نشي د ده نه غیر چې کوم منافقانو چې په دې مسله کې ډېر رول لوبولی دی د دوی منافقانو د قضیه ټوله الله آخرت ته وسپارله ځکه د آخرت قضیه چې ده هغه ډېره ګرانه ده بیا په دې نتیجه کې دی ته نازل شوی ان الذين جاءوا بالافك یقینا هغه کسان چې راتللي کړي دي په دروغو جوړولو افک خالص دروغ ته ویل کېږي بهتان ته ویل کېږي په چا باندې دروغ جوړ کړي دي په عایشې صدیقې رضی الله عنها باندې عصبة منکم یو ډله د ستاسو منکم ځکه وایي چې دا منافقان په مسلمانانو منځ کې اوسېږي که نه عصبه دې کې یو څو اقوال دي د دریو نه د لسو پورې ډلې ته ویل کېږي د لسو نه څلوېښتو پورې یا د لسو نه پنځوسو پورې یو جماعت دی ستاسې نه او دا جماعت په تاسې کې دی لا تحسبوه شرا لکم ګمان مه کوئ په دې باندې چې بده ده ستاسو دپاره ظاهرا خو دا قضیه ګرانه ده خو ګورئ دې کې ستاسې خیر دی لا تحسبوه شرا لکم د دې مخاطب اول چې دی صفوان دی نبی صلی الله علیه وسلم دی ابوبکر دی عایشه د صفوان دی نبی صلی الله علیه وسلم پکې خطاب دی ابوبکر صدیق د هغوی لور ده هغه ته پکې خطاب دی عایشه صدیقه چې په خپله د قضیې دې پورې تړلې دلته خطاب دی صفوان رضی الله عنه دا انصاري صحابي دی وروسته به شهید شوی دا حسان بن ثابت چې کوم دی د به وروسته ډېر اشعار ویلي دي چې کله د اتیې دورې وویل شو دا شاعر دی ډېر اشعار به وروسته ویلي د عایشې صدیقې په رابطه باندې خو عایشه ونه خفه وه هغه وله ویلي چې د اشعار به هغه وخت کې ویلي دا صفتونه ته زما نن کې دا مخکې به کوو نو لا تحسبوا شر لکم بیا په دې کې دا خطاب ټول امت ته دی کله کله یو اشتباه راشي که یو تېروتنه وشي یو مصیبت راشي یو غم راشي ظاهرا هغه غم وي خو ګوره ډېر خیر پکې ولې د دې قصې په نتیجه کې څه خیر دا ټول صورت راغی دا څومره فایده پکې راغله بله خبره دا ده د عایشې صدیقې رضی الله عنها د هغه براعت د اسمان نه الله تعالی راولي په دنیا کې هغه فرقه او هغه ډله چې د عایشې صدیقې نه په باره کې ښه نظر وساتلی دا شیګان یهود نصارا د دنیا څومره کافران چې دي د عایشې په رابطه رضی په رابطه بدې خبرې نه کوي شیګان یې نه نم کوي شیګان وایي که چېرته زموږ حکومت راشي په دنیا باندې زموږ نظام راشي زموږ امام غایب راپورته شي هغه خپل امام غیب داسې ګڼي لکه مهدي هغه راپورته شي موږ به عایشه صدیقه د قبر نه راوباسو دا په درو باندې وه دا خبر د هغو په کتابونو کې نقل ده د دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه چې دی هغه د شیګانو په رد کې یو جز کتاب ولیکه منهاج السنه او په دې کې د شیګانو ټول دلالات راواغستل شیګان د درې نفرو سره ډېر روان دي یو عایشه صدیقه ده رضی الله عنها دویم ابوبکر دی دریم عمر دی رضی الله عنهما د دوی شدید او سخت مخالفت کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکي وایي شیګانو د عایشې په رابطه نن هم دا خبره کوي او نن هم شیګان دته د زنا نسبت کوي وایي د دې وجه نه چې دوی هغه ته دا نسبت کوي شیګان الله ټول په زنا کې واقع کړي دي ټول شیګان دا زنات دي ټول شیګان ولې دوی صیغه جایز ګڼي که نه صیغه د جمعې دپاره نکاح ته ویل کېږي د هفتې نکاح ده د میاشت نکاح ده د کال نکاح ده د کمو ورځو نکاح ده د دې وجه نه یو لیکوال دی وروسته به سني شغل کې شیو د ده د کتاب ما سره شته دی لله ثم للتاریخ عربۍ کې دا کتاب لیکلی دی دا د خمیني نږدې ملګری پاتې شوی دا په خپله وایي زه د خمیني سره په یو سفر د ایران نه لاړم عراق ته یو ځای کې مې شپه وه په دې کور کې دې سړي وایي پیغله لور وه او دی د خمیني ته د شپې دپاره ورکړله چې ته برکتي سړی او دې سره بېګاله شپه تېره کړه د یوې شپې دپاره دا ستا ښځه شوله دې له صیغه وایي موقته نکاح ورته وایي متهم وله وایي دا په اسلام کې اول کې وه خیبر غزا نه وروسته اعلان وشو دا حرامه ده ولنه دا کس وایي دا څوک چې وروسته سني شوی دی د کتاب یې چې لیکلی او د کتاب نوم خطرناک نوم دی چې لله دا خبر د الله دپاره زه کوم تاریخ دپاره زما د سترګو لیدلې حالت دی وایي دلته دا شپه تېره شوله وایي زما د خمیني شپه بل ځای کې په عراق کې راغله ځکه په عراق کې 80% شیعه اوسېږي وایي بل ځای کې چې شپه راغله وایي هلته ډېره کمسنه جلۍ وه وایي حجرې ته راووتله د پلار سره وایي د خمیني د پلار ته یې ویل چې دا لور دې بېګا ته ما ته راکړه د شپې په صیغه باندې بلکې د کور مالک په خپله یې ویله چې زما دا کوچنۍ لور چې دا صغیره ده دا تا سره شوله بېګا ته او موقته نکاح ده تبرک دپاره د سره وجیما ته وکړه
دا کس وای دا ملګری و زه وشرمېدلم او دې کوټې نه وای زه لاړم خمیني مې د ملګری وای په دې شپه مې دې کوټه کې پرېښوده دا کار ولې دونه شوی دی د عایشې صدیقې ته نهاد زنان نسبتونه کوي دو الله په دې مرزونو کې واقع کړي دي دا و دې ماشوم دا چغې جړګه ما د شپې او بلې کوټه کې ومه وای ساته چې کېناستلو چم چې کلسکه وای خمیني د سماته ګوري وای خندل ما ته وای لکه شته په دې بیګانی کار راځي نه باندې پې راځي دا هغه نورست ما ورب توبه وسله او شیګان او د شیګانو دا اعتقادات په ټول پرې خدای او ځان مې سنی مؤمن مسلمان جوړ کړ او د دې خلکو په قباحتونو او په دې رازونو باندې ما کتاب ولیک لله ثم للتاريخ دا خلک په زنا کې وری واقع کیږي د یو پاک زنانه پس خبرې کوي چې دا هغه پاکي الله د عرش نه را لګړي الله و عائشه صدیقه پاکه ده او ته بیا دا خبرې کوي نو دا آیتونه جدي دا د دې کور یو برکت یو خیر یو خفګان راغی خود خفګان په مقابل کې الله تعالی د آیتونه نازل کړ ځکه الله تعالی څه شوی بل هو خیر لكم بلکې ستاسو لپاره په دې کې خیر دی لكل امرئ منهم وس دا ذکر کوي په دې قضیه کې د دې عائشې صدیقې نه په دې قضیه کې کچا څومره جرم کړی دی ام دومره سزا به الله وزو ورته ورکړي یو چا دا خبره 2 نفر ته کړي ام دومره سزا ده یو چا دا خبره 6 نفر ته کړي ده ام دومره سزا ده یو چا دا خبره په خپل کور کې خپل خلکو ته کړي ام دومره سزا لكل امرئ منهم هر یو تن ته د دوی نه سزا څومره ده مکتسب من الاسم چې څومره ګناه ده کړي چې څومره جرم کړي ده کنه ام دومره وای سزا اوس په اشاره چاته کوي والذي تولى كبره او هغه سره چې راوچت کړي لوی بوج اشاره په دې کې چاته ده عبد الله ابن ابي بن سلول ته د منافق ته اشاره ده ځکه دې غټ جرم چې دی دا دې منافق کړي کم خلک چې دې کې دا قول کوي چې دا حسان بن ثابت دی دا قول سینه دی ځکه دا صحابي دی او هغه نه د خورین هغه لفظ وتل یو او دنیا کې د خیزه چې دا ختم شو له عذاب الیم دل عذاب وي ورسته الله تعالی یو ادب خي چې ګوري کله چې د سې قصره ورسکیږي لولا ظن المؤمنين لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون دا د ظن المؤمنون سره تعلق ساتي لولا ولنوا اذا سمعتموه کله چې تاسو واورېدل دا قسم چې کله تاسو واورېدل ظن المؤمنون ګمان وکړي مؤمنانو والمؤمنات ومؤمنو زنانو بانفسهم په یو بل باندې د خیر تاسو ټول مؤمنان سره یو جنس استئ ته چې د عائشې خبرې کې د خصام مور د کدا لکه ځان پس خپل مور پس خبرې کې څنګه چې تاسو دا خبره اورېدلې وې تاسو له مسلمانانو څخه ګمان پکاره خو ګمان پکاره وقالوا هذا افك مبين تاسو وسویلې تاسو ویلې چې دا دروغ دي ښکار روسیاتونه کې وای ګوره چې کله څوک داسې خبره کوي او بیا هغه سره ګواهان نه هغه ګور بیا تیز ویلي ګوره ورکی لولا جاءوا عليه ولی را نول کو د باندې باربعه شهداء څلور ګواهان چې کله موجود نشي بیا انسان مجرم دی هدا قضا فقط متوجي کیږي فاذ لم ياتوا بالشهداء نو کله چې دوی را نول ګواهان فاولئک عند الله هم الكاذبون دا کسان د الله په نظام دوی خالد روجن ولولا فضل الله عليكم کچې ته نه فضل الله پتا سي او رحمت د هغه په دنیا کې او په آخرت لمسکم خامخا رسیدلې وي تاسو ته پس کې فيما افضتم فاغه سکته به داخل شي فيه باغه کې عذاب عظیم عذاب تاسو رسیدلې وي خدای الله فضل او الله رحمت چې دی د دې په وجه تاسو شو لګي د الله یو خاص احسان تاسو باندې اذ تلقونه دا د افضتم تشریعا انسان ته ژوند خې ګوره کله کوم خبر تاسو واوري کنه او چې خطري خبره دي ته ورته خبره دا ډیره من عقل کوي هغه ته یو دي ته دا خبره شدي دا مکوي اذ تلقونه بألسنتكم کله چې راخستله تاسو دا خبره دي خبر در پښو وتقولون بافواهكم او ول تاسو په خپل خلو باندې ماری سره کوم به علم چې دې باندې اساس علم نو اساس په علم نو دا خبره تاسو کوله او بل خبره دا کله خلک یو خبره کې ډیره عادي ګرځي او دا د انسانانو مزاج دی تلقی ته ورکیږي تلقی امام مجاهد مقاتل دا خبره انتقال کول یو نه یو ته بل بل وتحسبونه هینا او ګمان کول تاسو په دې باندې دا معمولی خبره ده ولکه دا خبره معمولی ده عائشه صدیقه
رضی الله عنها د مؤمنانو مور ده هغه پس خبره کې او ته دا عادي خبره ده الله تعالی څه شی او هو عند الله عظیم او هغه د الله په څنګه ده لوی خبره ده بد خبره ده عند الله عظیم ده الله په لوی بد خبره ده دیروس آیات وی ایمان والا تعالی څه شی وي ولولا اذ سمعتموه ولنوا کله چې تاسو واورئ قلتم تاسو بوله ما يكون لنا ندی جایز موږ ته ان نتکلم بهذا چې موږ خبرې وکړو په دې اړه سبحانك الا باقی تعالی هذا بهتان عظیم دا لوی بهتان دی دا سبحانك هذا بهتان عظیم تم قلتم لا اله تاسو دا څه ویل وکړو يعظكم الله په دې ایت کله تعالی بل ادب مؤمنان ته چې کله د قضایا راځي کله نو او د مؤمنانو پورې کومې خبرې تړلې دې باره کې ډېر محتاط پاتې شي احتیاط وکړئ الله تعالی تاسو ته نصیحت کوي په دې باره کې تاسو منکې الله تعالی داسې قصونه داسې واقعات ته داسې واقع چې په انده کې راځي نو احتیاط کوئ يعظكم الله نصیحت کوي تاسو ته الله تعالی ان تعودوا لمثله ان تعود لمثله ان دې کې ضمیر دې بدنامۍ ته راځي یا دې بدې خبرې ته راځي يعظكم الله نصيحت کوي تاسو ته الله تعالی ان تعودوا لمثله تاسو راوګرځي چې واپس شي تاسو په شان لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين تاسو مؤمنان اوسئ نو داسې خبرو ته بیا مراقبه کوي الله تاسو په دې باندې واعظ کوي ان داسې خبرو ته هیڅ کلام ته تاسو مراقبه ويبين الله لكم الآيات بينوي الله تعالی تاسو ته آیاتونه والله علیم حکیم الله تعالی کو حکمت والا دی د دې روسیت کې الله تعالی وایي مسلمانانو ته یو ادب ورخی یو تعلیم ورخی چې په یو ټولنیز ژوند کې داسې قصې داسې واقعات چې راځي دا ډېر مزمزمه کوي د یو خبر یو ته وړي د بل خبرې بل ته وړي دې باندې انسان راجول کېږي ان الذين یقینا هغه کسان یحبون چې خوښوي ان تشیع الفاحشه چې خوره شي بې حیایي او ډېر خلک په دنیا کې داسې شته چې دا خبرې خوښوي د دې وجه نه اخلاق د انسان دا دي اخلاق چې هغه باید داسې خبرې خورې نه کړي چې کله د چا باره کې داسې تهمت خبره وشي د زنا خبره وشي د شرابو خبره وشي مؤمن دې ته ویل کېږي چې بس دا خپله خوله چې ده دا کنټرول وساتي ځکه مخکې ایتونه د دې ایتونو د سر نه ګوره معلومېږي چې یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا نصیحت کوي تاسو ته الله تعالی چې واپس شئ تاسو په شان د دې ته داسې خبرو ته به تاسو بیا مراقبه کوئ وروسته الله وایي چې ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه یقینا هغه کسان چې بخوي چې خوره شي بې حیایي فی الذین آمنوا په ایمان والا کې لهم عذاب علیم دوی لپاره عذاب دردناک دی علیم چې دی دا دردناک عذاب دا په قرآن کریم کې اکثر د منافقانو پر به ذکر کیږي دردناک عذاب ځکه د منافقانو چې دی دوی مؤمنان دردمن کړي مؤمنان له درد رسولي فی الدنیا والآخرة و دنیا و آخرت والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پیږي تاسو سره ولولا فضل الله علیکم که چې دا نه فضل الله تعالی